ان فوټر ته ګوري ملګرو هیډر او فوټر موږ تاسو په مایکروسافټ ورډ کې ډېر په تفصیل سره وایي کله چې موږ اکثره فزیکی او حضوري کلاسونو کې چې دلته زده کوونکي راځي موږ په دې سیزونو ورته ډېر نه غږیږو ځکه په دې شیونو باندې وخت ضایع کول بیا ښه خبره نه ده بلکې موږ هیډر او فوټر په مایکروسافټ ورډ کې ښه په تفصیل د ورسره ویلی دی دلته موږ هغه نوي سیسونه چې کوم نوي وي هغه موږ زده کوونکو ته وایو د هیډر او فوټر دپاره چې موږ تاسې هیډر او فوټر فعالوو موږ باید ویو ته راشو په ویو کې موږ تاسې دلته کولی شو په پیج بریک پریویو باندې کلیک وکړو که په دې باندې زه کلیک وکړم تاسو ګورئ موږ ته ټولې رنډوګانې څنګه کیږي یا ټول فایل موږ ته په دې شکل باندې ښکارېږي که چیرې موږ په پرنټ پریویو باندې کلیک وکړو موږ ته د پرنټ په ډول باندې ښکاري نو کله چې موږ په پرنټ پلی آوټ باندې کلیک وکړو بیا دلته موږ کولی شو هیډر یا فوټر څنګه کو انزرټ کو د انزرټ مینو د لارې نه دا کار هم موږ تاسې کولی شو دلته که موږ راشو هیډر او فوټر شته هایپرلینک دا د هیډر او فوټر د دې لارې نه هم کولی شو خو ښه خبره دا ده چې موږ تاسې ویو ته راشو پیج لی آوټ ته دلته موږ ته نارمل دا درې برخې راکړل شوي دي که غواړئ په دې برخه کې موږ یو څه انزرټ کو نو ګورئ ډیزاین ته به راشئ دلته موږ تاسې پیج نمبر انزرټ کولی شو نمبر اف پیجز ټول څومره صفحې دی زموږ ستاسې د شیټ کرنټ ټایم انزرټ کولی شو کرنټ ډیټ انزرټ کولی شو په دې کې تاسو پوهیږئ د مایکروسافټ ورډ څخه خو ټول څخه مهم سیز پکچر دی که موږ دلته په پکچر باندې کلیک وکړو څنګه کولی شو یو تصویر دلته انزرټ کړو موږ په پکچر باندې کلیک وکړو بیرون چې موږ کلیک کوو دلته دا تصویر څنګه شو ډایرکټ انتخاب کړی و موږ پکچر ته که راشو ریپلیس باندې کلیک وکړو ورک آفلاین باندې تاسو کولی شئ چې د خپل کمپیوټر څخه یو تصویر څنګه کوي انزرټ کوي اوس بیرون چې موږ کلیک کوو دا تصویر ته تقریبا کوچنی دی که دا تصویر غټ وي بیرته د پکچر په ساحه باندې کلیک وکړئ او بیا ورته ووایي فارمیټ پکچر فارمیټ پکچر کې موږ تاسې د خپل تصویر اندازه غټولی او کوچنی کولی شو ګوره زه لږ غټوم کله چې زه بیرون کلیک کوم دا د تاسو ولې د غټ شو بیرته کوچنی کوو پکچر برخه کې کلیک کوو ورته وایو فارمیټ پکچر او بیا راځو د لارې څخه څنګه کوو کوچنی کوو یې صحیح ده په دې ډول باندې موږ تاسې د تصویر غټولی کوچنی کولی شو فارمیټ پکچر ته که موږ راشو دې ځای نه موږ نور هایټ ویډت سکیل ورته هم څنګه کولی شو ترتیبولی شو صحیح ده اوس که موږ لاړ شو کنټرول پی ته یعنې موږ تاسې خپل دا سلایډ د پرنټ حالت کې وګورو تاسو ګورئ په دې لومړي شیټ کې د مکمل هیډر څنګه شوی دی راغلی دی خو که موږ راځئ دویم سلایډ ته لاړ شو دویم سلایډ کې موږ کنټرول پی ووهو دلته دا د پخوا نه پاتې شوی دی یعنې زه تاسو سره دا وعده کوم دا اوسنی نه دی بله ورځ موږ په کلاس کې پریکټس کوو د هغې نه پاتې شوی دا بیرته لرې کول غواړو دویم شیټ څخه زه غواړم چې دا هیډر او فوټر لرې کړم نو دویم شیټ ته به راشئ دلته به پیج لی آوټ ته راشئ بیا به راشو پیج سیټ اپ ته په پیج سیټ اپ کې به د هیډر او فوټر برخې ته راشو دلته وګورئ دا موجود دی موږ ورته وایو چې په دې ځای کې نن به ورته انتخاب کوئ اوکې اوس که موږ کنټرول پی پرنټ پریویو ته ولاړ شو تاسو ګورئ دلته هیډر او فوټر چې پخوا ونشته دا چې دي دا برخه ده صحیح ده دا سیل دی ګوره زه دا رو ډیلیټ کړم چې ستاسو زړه کې څه ونه ګرځېږي کنټرول پی دا دی اوس دلته هیډر او فوټر نشته موږ غواړو چې د دې لومړي فایل دلته که زه راشم ورته ووایم ډیزاین په دې کې کرنټ ټایم اوسنی وخت هم څنګه شو انزرټ شو دلته بیا راځم ورته وایم کرنټ ډیټ اوسنی ټایم موږ دلته څنګه که انزرټ کړه ته وګورئ اتومات د همدې شیټ په نورو صفحو کې هم څنګه کیږي انزرټ کیږي خو که موږ شیټ نمبر 2 ته لاړ شو په شیټ نمبر 2 کې که موږ ویو ته لاړ شو پرنټ پریویو یا پیج لی آوټ ته په دې کې نشته په دې کې څنګه اډ کوو په دې کې د اټکولو لپاره هیډر او فوټر دواړه موږ همدې شکل باندې اټکوو نو بیا موږ راځو شیټ نمبر 1 باندې کلیک کوو د کیبورډ څخه کنټرول بټن نیسو کنټرول بټن پریس ونیسئ په شیټ نمبر 2 باندې کلیک وکړئ شیټ نمبر 2 باندې بیا ولاړ شئ دې برخې ته د تصویر برخې ته په دې کلیک وکړئ یا هره برخه باندې چې تاسو د هیډر کلیک کوئ بیا بیرون کلیک وکړئ نو ستاسو شیټ نمبر 2 ته تاسو وګورئ شیټ نمبر 2 ګورئ دا شیټ نمبر 2 دلته وګورئ
دې ته هم د هیډر او فوټر څنګه شو اډ شو. نو په دې شکل موږ تاسو کولی شو چې په مختلفو شیټونو کې هیډر او فوټر څنګه کو آن کو. بیرته ویو ته راځو نارمل ته. نو موږ تاسو اډ هیډر او فوټر مو وپېژانده. اډ ټو ملټیپل شیټس مختلفو شیټونو ته هیډر او فوټر په دې هم پوه شو. ریموو هیډر اینډ فوټر څنګه کولی شو هیډر او فوټر ریموو کو. که موږ دلته کنټرول پی ته راشو هیډر او فوټر دلته موجود دی. څنګه کولی شو دا ریموو کو؟ نو د دې لپاره پیج لی آوټ ته ځو. مخکې هم موږ وویل د پیج سیټ اپ دې برخې باندې کلیک کوو. هیډر او فوټر ته راځو. په دې برخه کې ورته وایو چې نن. اوکې اوس که موږ کنټرول پی د کیبورډ څخه ووهو پرنټ پریویو ته تاسو وګورئ اوس دلته هیډر او فوټر نشته. دویم شیټ کې وګورئ. دویم شیټ کې ته راغلو کنټرول پی په دې ساحه کې به هیډر او فوټر هم نه وي. نو دغه ملګرو زموږ ستاسې د نن ورځې درس چې دوه کوچني عنوانونه موږ تاسې وپېژندل.